أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو محترمو خیرونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر میسجونه ستاسو مونږ ته راځي، مونږ ستاسو ډیره شکریا ادا کوو چې تاسو دومره په شوق سره زموږ چینل ګورئ. اکثر خلک چې دي د مال دولت د کمی د غریبۍ تنګدستۍ شکایت کوي. نو نن به زه تاسو ته یو ډیره زبردسته وظیفه ښیم. الله رب العزت به هم تنګدستي ختموي او رزق کې هم الله برکت اچوي. الله دې موږ له په قرآن باندې د هغې په احکامو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. د هغه مینه دې الله زموږ نصیب کړي. نننی عمل چې دی دا ډېر مختصر عمل دی او دا داسې وړه وظیفه ده چې د دې فایدې ډېرې زیاتې دي. انشاءالله العزیز تاسو کله وکئ نو تاسو به صرف بس یو درخواست دی چې تاسو مونږ ته دعا کوئ چې الله مونږ له نور هم توفیق راکړي او ستاسو دپاره داسې بهترین وظایف مونږ وښایي. د دې وظیفې کمالات دا دي که تاسو سره 100 روپۍ الله رب العزت به د هغې کې د 1000 روپو عمره طاقت اچوي او که چا څه 1000 روپۍ هغې کې به الله 10,000 روپو عمره طاقت اچوي او که چا څه 10,000 روپۍ هغې کې به الله دومره برکت اچوي چې د 1,00,000 روپو ځای به هغه نیسي. صرف د 1 منټ عمل دی، دومره یا 15 منټه دې ولګي. نو دا د سورت کوثر عمل دی د دې او اسانه طریقه ده. طریقه کار یې دا دی چې تاسو کله د عمل کوئ د هغه کسانو دپاره چې دا کومو کسان وکړو نو هغې سره به زه د دې خبرې ګارنټي در کوم چې هغې سره به زندګۍ کې هم چېرته د پیسو کمی نه راځي. طریقه کار یې دا دی چې چاته څوک پیسې ږدي یا کور کې څه ځای کې پیسې ږدي یا بټوه کې یا د خپلې پیسې دله پیسې لاس نه راغلې نو 11 ځل به درود شریف ووایي او 11 ځل به سورت کوثر ووایي. سورت کوثر کوم یو دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 11 ځل درود شریف چې کوم یو درود شریف تاسو وایئ دا مانځه کې چې وایئ دا ټول نه بهترین دی او 11 ځل دا درود شریف دا په هغه پیسو باندې دم کوي یو نوټ باندې به دا دم کوي. نو که دا پیسې تاسو په بټو کې ږدئ که کور کې کوم ځای کې ږدئ او په هغې هم دم کوي او هغه کومې چې نور پرتې دي په هغې باندې دم کوي نو الله رب العزت به په دې پیسو کې دومره برکت واچوي چې تاسو ته به پته لګېږي چې نور کله به هغه پیسه ستاسو د میاشتې خرچې ته نه برابرېدله. دې ځل به دا پیسې تاسو به حیران دا یې چې تاسو به د ټول میاشت خرچه هم وچلوئ او د هغې نه به کافي بیا هم بچت وي. نو د داسې ښایسته وظایفو اسان وظایفو دپاره زمونږ د پښتو وظیفه 313 دا چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله د یو نوي ویډیو سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې ما د اجازت راکوئ. د الله په امان.